حبا المدینیه د اسلام لومړیو وختونو کې په مدینه کې یو ښځه وه چې د سیکس په اړه به یې خلکو ته تعلیم ورکاوه. د دې په کور کې یو غټ سالون و چې د قریشو ځوانان به هلته راټولېدل او میلې به یې کولې. حبا په 683 کال کې په مدینه کې هغه مهال اوسېدله کله چې عبدالله بن زبیر خپل ځان خلیفه اعلان کړ. نوموړې ښځه د حجاز او نورو اشرافي عربانو په منځ کې دومره مشهوره وه چې یو ځل یې اموي خلیفه عبدالمالک بن مروان چې له دمشق څخه مکې ته د حج لپاره راغلی و، د دې کور ته ورغی تر څو د حال احوال پوښتنه یې وکړي. او چې کله بیرته ته نو حبا ته یې 1500 دیناره ورکړل او په آخره کې یې ترې د خدای پامانۍ په وخت مچکه واخیسته. د حبا په اړه ډېرې نورې سیکسي کیسې شته چې د عباسي خلافت نامتو مورخ الهیثم ابن عدي په خپل کتاب کې ذکر کړي دي. هغه کتابونه اوس ورک دي، خو کیسې د ماخذ په حیث په نورو کتابونو کې راغلي او دا یې ویلي چې حبا به د مدینې ښځو ته د سیکس او غولو لارې چارې او طریقې ورښودلې او د خپل ژوند د سیکس په اړه به یې ورته کیسې کولې. د دې د خپل ژوند کیسې هم ډېرې مشهورې او له خندا ډکې دي. وایي یوه ورځ د عثمان بن عفان په کاروان کې حبام له خپل میړه سره ملګرې وه. یو ځای کې کاروان د دمې لپاره ودرېد او په دې وخت کې حبا او د دې میړه د سیکس لپاره له کاروان څخه لږ وربیل شول. کله چې دوی سیکس شروع کړ نو حبا د غولو په وخت کې دومره تیزې چغې ووهلې چې د خلیفه عثمان او خان وترهېدل او په تېښته شول. الجاهز وایي چې دې مېرمنې خپل زوی ته هم د سیکس په اړه تدریس کاوه او دا یې ورښودلي و چې یو ښځه څنګه ارضا کړي. دې نه یوازې ښځو ته د سیکس زده کول او هنر ورښوده بلکې خپلو لوڼو او د قریشو ځوانو هلکانو ته هم د سیکس په اړه تدریس کاوه. دې خپلو لوڼو ته ویلي و چې د هغوی د سیکس په اړه جالبې تجربې ورسره شریکې کړي. همدارنګه یو ځل د مدینې ښځو ته ویلي و چې یو وارې سپی په خپل ځان باندې خېژولی و او دا یې هم زیاته کړې وه چې تاسو باید د سیکس په اړه شرم ونه کوئ. وروسته حبا د المحاسن والعداد په نوم کتاب کې هم راښکاره شوه، خو دلته د هوا په نوم یاده شوې ده چې په مدینه کې به یې د ښځو او سړیو ترمنځ دلالي کوله. د قریشو له مشرانو سره به یې معاشرت کاوه او هغوی به ورته ډېرې پیسې ورکولې. په مدینه کې ټولو کورنیو خپلو زامنو ته د دې اجازه ورکړې وه چې د هغې یا د هغې د لورګانو سینې وچوپي او دې به هم ټولو ځوانانو ته ښه راغلاست وایه. حبا په مدینه کې او له مدینې څخه بیرون په عوامو او خواصو، په عالمانو او بې تعلیمه ټولو کې شهرت پیدا کړی و، تر دې پورې چې د دې په اړه یو اصطلاح ډېره عامه شوې وه او چې کومه ښځه به په جنسي لحاظ ډېره بې بندوباره او فحاشه وه خلکو به ویل چې پلانۍ له حبا څخه هم ډېره ګرمه ده. حبا دومره ګرمه وه چې یو ځل یې د خپل خواهش د سړولو لپاره له یو کشر هلک سره واده وکړ. زوی پرې اعتراض وکړ چې ولې دې له دومره کشر هلک سره واده وکړ. نو حبا ورته په قهر شو او ویل د خره زویه تا هغه جګ ښایسته هلک نه دی لیدلی. پرېږده چې هغه لوړ هلک د مور راسملوي او داسې یې ښه کړي چې د ټول عمر جنسي خواهش ترې وباسي. کاشکې هغه یو سرموښکی وی او زه د هغه کوچنی ملګري. بیا به مې له تاسو نه لرې په کوم پټ ځای کې له هغه سره غو کوله. د حبا د جنسي شوق په اړه زیاتره خبرې د حدبا ابن خشرم په نوم د شاعر له اشعارو څخه لاسته راغلي. هغه حبا په دې توره نه کړې چې د ام کلاب په ښایسته ځوانۍ هډه ورمټو او قوت باندې مینه شوې وه. په داسې حال کې چې میړه یې ترې په عمر کې ډېر زیات کشر و. الجاهز وایي چې حبا له ام کلاب سره هغه مهال واده وکړ چې عمر یې له 50 اوښتی و او د حبا زوی په دې کار ناراضه و، دا ځکه چې د هغه د مور داسې کړنې د نسلونو د شرم باعث کېدلې. په عربو کې دا دود و چې خلک به یې د هغو د نیکونو په تیاره ماضي باندې ریشخندول او دا ورته ډېر جالب و چې د پخوانیو خلکو شرمناکې واقعې بیان کړي او د دوی بچیانو او لمسیانو ته پرې پیغور ورکړي. د دې یو ښه مثال د الهیثم یو کتاب دی چې نوم یې دی له اسلام نه مخکې د قریشو د فاحشو نومونه او د هغوی د اولادونو نومونه، چې د هغه وخت د فاحشو په اړه مکمل معلومات زموږ په لاس کې راکوي. د نن ورځې ویډیو همدومره وه. د بلې ویډیو لپاره په تمه شئ. چینل سبسکرایب کول مه هېروئ.